دا انسان هم عجیبه دی همیشه دی په دا فکر کې په دې سوچ کې چې خدایه ما ته به څنګه دومره دنیا راکړې څنګه به مې پیسې ډېرې سي څنګه د پلانکي په رقم بنګله به زه جوړه کړم څنګه دا رقم ښایسته موټر به رانیسم په دې فکر کې د دې دپاره دی هلې ځلې کې ځغلې د بار ملک سفرونه کوي شپه او ورځې پر ځان باندې یوه کړې جماعتونه پر دې باندې پرېږدي عبادت پر دې باندې پرېږدي د قرآن تلاوت یې پر دې دنیا باندې پرېږدي رقم ځغاستې و رقم کوششونه کوي د یوه ملک څخه در بل ملک پورې دورې ولاړ سه بله ورځ په سبقه کې دا یو روایت مخته راغلی ډېر افسوس مې وکړ نو بیا مې دا وویل چې دا به زه بیانوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې انسان مړ سي یتبع المیت ثلاثه د مړ سره درې شیان ملګري چې د دې خوا دی وړي قبر ته درې شیان ورسره ملګري یو اهل ده قریبان وي دوستان وي اعلانونه وي ټلیفونونه وي پلانکی مړ سوی دی څوک ژاړي څوک خفه وي څوک څنګه ټول راسي و دې کور ته بیا ټول ورسره نارینه ملګري سي د جنازې په جنازه کې ورسره یې در قبر پر ورسره یې دویم د مال هم ورسره یې د مال څخه دلته مراد هغه چارپایي دی چې دی پر پروت هغه شړۍ یا توسته چې دی پکې پیچلی دی هغه اسباب د قبر د کیندلو دي چې کلنګ دی بیلچه ده او فلان دی دا ورسره ملګري سي دریم شی د عمل دا درې سره چې ولاړ سي د اخوا چې واپس راځي دا ګرد شان راسي یو شی د مړي سره پاتې سبحان الله هغه مال هغه دولت هغه پیسې هغه اولاد چې د دې اولادو دپاره د دې بیبي میرمنې دپاره د دې مور و پلار دپاره د دې ورونو خود دپاره تا ځغستله تا درواغ ویل تا ځان ستړی کړی و تا خولې پر ځان تویولې تا دین ته شا کړې وه ستاسو لمونځ پاته و ستاسو عبادت پاته و ستاسو وسیله رحمي و قرابت پاته و د دې دپاره چې زه دا بچم په اسلام هغه بچی هم بیرته در سره راواز تا یوازې پرېږده استغفر الله دې ګلر سوچ وکړه د کم بچي دپاره چې تا ډېرولې د کم بچي د اسرت غم چې تا اخیستې وې د هغه بچي وفاداره چې تا په هغه خاوره کې یوازې پرېږدې تا سره روان او دویم شی هغه مال هم در سره را روان په کم کټ کې چې تا اخیستې وې هغه کټ بېرته موټر ته واچي پرېږدي نه په کم شړۍ کې چې ته پیچلې وې هغه هم بېرته راوړې کم کلنګ بیلچه اسباب د قبر د کیندلو چې وړي وه هغه هم بېرته راوړې زه یې وخت په یو جنازه کې نو جنازې لمونځ چې خلاص مړی یې قبر ته وشوه کوي زه ناست ورته کله چې دا قبر ته دا خښتې ورکوي دا ډورۍ ورپټي نو پټو پر دې مړي اوار کې چې دا کفن په خاوره ورلرسي خښتې یې ووډلې یوه خښته ځای پاتې سو یو شل کسانو به دا ناره کړي چې دا پټو راکش که پټو راکش که ډېر په افسوس کې سو چې دا دومره بې وفا دنیا ده موږ څومره اوږده مشلولې ده موږ څونه اوږده امیدونه او فکرونه لرو لیکن دا دومره بې وفا دنیا ده چې په آخر کې په دې قبر کې دا یو پټو هم نه سره پرېږدي دا ګرده خلک نه وي راکشه که نن د دې دنیا دپاره د دې پیسو دپاره د دې اهل او عیال چې دا دومره بې وفا دي چې تا هلته یوازې پرېږدي دا بېرته ستا سره روان دي راځي د دې دپاره ما او تا هر قسم قرباني ورکړه ان تر دې چې خدای د خصل منظور مې ورته پرېږدي عبادت مې ورته پرېږدي وسیله رحمي مې پرېږدي لیکن دا دوی بې وفا دي دا دواړه بېرته راځي یوازې ویبقى عمله یوازې د ده عمل پاتې سي که دې عمل شو بیا به ستا سره ښه حساب کېږي که دې عمل بد و بیا به بد حساب ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې مړی ښخ سي دا مړی د خپلو قریبان د پښو کړپۍ اوري بیا دته فرشته سر ته راسي بیا حساب کتاب شروع سي هلته دا پوښتنه نه کوي چې څو دې ګټلي بیا هلته دا پوښتنه نه کوي چې څو اولاد یې درلوده هلته دا پوښتنه نه کوي چې اولاد دې سره کم جامه اغوستل هلته دا پوښتنه نه کوي چې اولاد دپاره دې څو بنګلې ودرولې چې رالې هلته دا پوښتنه نه کوي چې د اولاد دپاره دې څو موټرې ودرولې چې رالې هلته ستا د عمل پوښتنه کوي بیا به های دا نارې به ویې چې ما څه کول دا څه وسول ما خو لمونځ هم د دې پیسو دپاره پرېښی
ما خو عبادت هم د دې پیسو دپاره پرېښی، ما خو حج هم نه کوئ د دې پیسو د ګټلو دپاره، ما خو پلانکی ما خو د خپل قرآن زده کولو او تلاوت کولو ته د دنیا په وجه وخت نه ورکوي، د دغه اولاد په وجه ما وخت نه ورکوي، د دغه مېرمنې په وجه ما وخت نه ورکوي. های زما افسوس نن څنګه حال ته زه ورسېدم، بیا به هلته تا ته افسوس پېښه. لہذا اوس لا درته وایم قسم په خدای که خوشحاله شم، دغه مېرمن چې ته هر څه ورته راړې لسمه ورځ ما باندې قسم په خدای که خوشحاله، دغه اولاد چې هر څومره یې ورته ډېره کړي عیاشي به دې کړي حساب به ستا سره کېږي، لیکن ولاکه دې شکریا ادا کړي. کوشش دا وکړه خپل آخرت سم کړه. ته به مړ یې، ستا د قبر خاورې به په هغه اوبو لندي چې ستا پر قبر باندې پاشلي دي، دوی به بیا پر دنیا کې سره جنجال وي، ستا په پیسو کې به جنجال وي، یو بل ته به په زړه کې اړچولي چې دا شی به ځینې واخلم دا به راواخلم دا به راواخلم. دا دونې بې وفا دنیا چا ته ډېرې د چا دپاره ډېرې؟ ته دا سوچ کړې یوازې خپل عمل وې ګټه د الله په لار کې مصرف کړه، د آخرت او د قبر دپاره به دې یو شی وې ګټه لمونځ ورسره وکړه، جومات ورسره وکړه. ما د ټول دنیا ګټل عیب نه دی، دنیا ډېرول عیب نه دی، هغه دنیا عیب ده، هغه دنیا ملعونه ده چې تا د الله څخه لرې کړي. ستاسې لمونځ قضا کړي، ستاسې خدای یې هېر کړي، دغه دنیا باندې مه کوئ د خدای لپاره، عملونه سم کړئ. دا اولاد دا ښځې دا پوښتنه درځي چې ډېر وفاداري ډېر وفاداري، یو میاشت به درپسې خفه یې شي دا ویې چاودلي واخوا ته نه تا کړي نه ما کړي، خلاص هغه ستا ځغاسته هلې ځلې دا ټول ولاړه. نو کوشش اوس لا وکړه چې ځینې څه دا اولاد دې قسم په خدای که وږی پاتې سي، دغه مېرمن دې ولا که وږی پاتې سي، لیکن ته به بې عمله پاتې یې، ته به په عذاب کې ستا د مرګ ما بعد دې پیسې ګټلی سي، لیکن ستا د مرګ ما بعد ته بیا نیک عمل نه سې کولی. اوس لا نیک عمل ته پر دغه شانو باندې ترجیح ورکړه، پیسې هم ګټه نیک عمل هم کوه، الله هم راضي کوه.